قضای عمري بعضې خلک ثابتوي، موږ په چا رد نه کوو، کیدای شي هغوی سره څه ثبوت وي، خو ثبوت داسې دی چې بې اصوله دی. اصول دا دي چې همراز به تا نه ما واغشتې 100 روپۍ، ستا په ما 100 روپۍ قرض دی، او زه 10 روپۍ را واخلم یو فقیر له ورکمه چې الله پاک وایي چې زه یو په 10 باندې بدلې او اجرونه ورکوم، نو ماله به الله د 100 روپو ثواب راکړي. نو زه خو دا نشم ویلی چې زما هغه 100 روپۍ به ته ماته په دې معاف کړي. چاریم داسې نشي کېدی چې تا هغه 100 روپۍ ماته پرېږدي. هغه خو قرض دی، او قرض هغه په ادا کولو باندې خلاصیږي، هغه په ثوابونو او په صدقو باندې نه ختمیږي. دغسې دا مونځ چې دی نو ثواب به پې ته میلو شي، الله به اجرونه پې درکړي. نفل دی، مونږ دا نه وایو چې یاره نفلو باندې ثواب نشته، ثواب به میلو شي، خو دا کوم چې قضا منځونه دي دا قرض دی، او قرض په ادا کولو ختمیږي، دا به ادا کوی نو اله به ختمیږي. صحیح ګورو حضرت چې موږ سره په 0991921499 څوک دی سویر واړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ الله کرم دی جی. څوک دی کوم ځای نه؟ احتشام خبرې کوم جی، شیرو جنګ نه. جی احتشام بھائی خپل پوښتنه را سره شریک کړئ.